ډاکټر صاحب شکیب ډاکټر شکیب خو یو شی ده زما زړه لږ زره درد په دې کوي چې مکمل کولاب خاموشه سو د موږکانو غوندې پټ سول ایرانیان وروره ګله دا پړچیوانان دا څوک چې په موږ غږېدل باور په خدای وکړه هغه وختونه موږ باید هیر نه کړو چې دا خلک راتلل بخصوص د یاوار او پلانکی او بستانکی زمونږ ځوانان یې راپورته کول رشخند یې وهه زمونږ تاریخ یې سپکاوه زمونږ کلتور یې سپکاوه زمونږ ژبه یې سپکوله زمونږ مشران یې سپکول خو کله چې موږ راپورته سو دلته راغلو او بالاخره کار مو شروع کړ مجبور یې کړو چې خپل ځان نه دفاع وکړو اوس ګوره هغوی ټول غلي دي یعنې د ډار نه تاریخي لایفونه نه نیسي د ډار نه په موږ باندې غږېږي نه کله چې هغې غلي کړه اوس دوراګه پښتانه موږ پسې راجګ شول هغه پښتانه موږ باندې خبرې کوي چې متاسفانه نه سواد لري نه زده کړې لري نه معلومات لري یو شی زه تاسو ته وایم کس راغلی ده راپورته سوی ده ولا ایرانیکا څه شی ده او انسایکلوپیدیا ته انکوپیدیا وایي دا څه شی ده او دې کې لیکلي دي چې پښتو مدرنه ژبه ده ګوره دوی